ګرانو لیدونکو نن د هیموفیلیا نړیواله ورځ ده چې کورنۍ د ملاتړ دپاره تر شعار لاندې په وړاندې مبارزه هم پیل شوې. که په اړه پوره معلومات نه لرئ نو تاسو ته به په پیل کې وایو چې هیموفیلیا د وینې یو ډول ناروغي ده چې پکې وینه ډیره رقیقه وي او د لخته کېدو وړتیا نه لري او له کبله یې وینه په غیر طبیعي توګه بهیږي. په همدې اړه به د خپرونې قدرمن میلمه د لندن د ایډنبرګ د ښار څخه د رویل انفرمري د روغتون ډاکټر صاحب امان شمس تاسو ته زما نه لا دقیق او پوره معلومات درکړي. ډاکټر صاحب شمس ستړي مشئ، ډیره زیاته مننه ستاسو د مهربانۍ څخه. بیا هم ډاکټر صاحب شمس، هیموفیلیا څه ډول ناروغي ده؟ څوک له خطر سره زیاتره مخامخ وي؟ مننه ښایستې خورې. لکه څنګه چې تاسو مخکې تعریف وکړ، هیموفیلیا چې ده هماغه د وینې یوه ناروغي ده. هغه فکتورونه چې په وینه کې د لخته کېدو باعث ګرځي هغه پکې وجود نه لري په دغو انسانانو کې. دغه ناروغي په ارثي ډول باندې له مور و پلار څخه و ماشومانو ته انتقالیږي. په ځینو شرایطو کې امکان لري مور و پلار دا ناروغي ولري او په ځینو شرایطو کې امکان لري مور هغه جین د ناروغي ولري لیکن ناروغي په خپله نه لري، خپلو ماشومانو ته انتقالولی شي. بله، نښې نښانې څه دي او په کومو شرایطو کې مثلا روغتون ته د ناروغ رسول حتمي ګڼل کیږي؟ نښې نښانې په دې باندې ډېر زیات تعلق لري چې خونریزي په کوم ځای کې شوې ده. مثلا که د جلد سربیره که زخم شوی یا مثلا د هغه څخه وینه ځي نو په سترګو لیدل کېږي. تر ټولو یو مهمه خونریزي چې په خپله کېږي په خپل سر باندې هغه د وجود د مینې په د بدن په اعضاو کې. مثلا که چیرې د انسان په مغزو کې اوسي دا خونریزي امکان لري د فلج باعث وګرځي یا د میرګي یا هغه موږ ته اسپیریانو ګنده کېدل د هغه باعث وشي. که چېرته معده کې اوسي د وینې د قی کېدو باعث ګرځي او که په مفصلو کې وشي یا عضلاتو کې په هغه کې پړسوب، شینوالي، غټوالي دې باعث ګرځي. بله، خو یعنې مخکې تر دې کورنۍ غړي څه کولی شي مثلا د مرستې دپاره تر څو چې ناروغ روغتون ته رسیږي؟ په غربي نړۍ کې خو اکثریت ناروغان چې هغه تشخیص شوي او دا ناروغانو ته هدایت شوی چې په کورو کې همغه دوا چې دغه د فکتور د اتم فکتور یا د او نهم فکتور په نامه سره یادېږي هغه په کورو کې شي. ما څنګه ناروغ ته وینه خونریزي شروع شي هماغه په عمل ته ورته لګوي او بیا په چټکۍ باندې هغه ته رسوي، شفاخانې ته رسوي. او په نور داسې ډېر زیات څیزونه دي چې خپله هغه کس چې په ناروغیو باندې اخته وي او یا یې فامیل یا په اصطلاح والدین یې کولی شي هغه دا دي چې د ماشومان باید هغه لوبې ونه کړي چې یو ماشوم له بل سره پکې ټکر کېږي. مثلا فوټبال سو، کرکټ سو یا په اصطلاح باندې دغه هغه ټولې لوبې چې هغه یو له بل سره ټکر کېږي منډه کولی شي، لامبو وهلی شي په وجې دې باندې چې دې خلکو ته ضربه ونه رسېږي چې خونریزي باعث پکې ګرځي. او بل له هغه سره په څنګ خبره ده د کوم وخت چې ناروغ ډاکټر ته مراجعه کوي یا مثلا عملیات دي د هغه لپاره باید یو اوږد پلان ونیول شي چې تر څو هماغه خلک ورباندې خبري او د هغه خونریزي په غیر طبیعي ډول باندې د وینې تګ مخه. بله، ستاسو سپارښتنه البته په پرمختللو هیوادونو کې خو سهولتونه ډېر دي. په افغانستان غوندې هیواد کې تاسو خلکو ته چې دا ناروغي لري مثلا څه ډول سپارښتنې کوئ د کورنۍ غړو دپاره؟ د کورنۍ د غړو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ناروغان باید له یو ډاکټر سره تماس ولري. هغه ډاکټر چې تر یو حده پورې د هیموفیلیا په ناروغي کې په اصطلاح معلومات ولري او هماغه فکتورونه ورته موجودیت ولري په هغه ځای کې یو ډاکټر باید ولري. او تر ټولو به زما غټه خبره به دا د دولت په سویه باندې د هیموفیلیا لپاره د یو سنټر جوړول دي تر څو نورو ډاکټرانو ته، نرسانو ته په دې باره کې معلومات ورکړل شي، فامیلو ته معلومات ورکړل شي نو که څه دا منځته راکړل شي راوړل شي امکان لري دغه بله، ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب امان شمس، ستاسو د مهربانۍ څخه بیا هم بریالي اوسئ.